سلامونه او احترامات قدرمنو افسر افغان ما د یو بلې ناڅاپي ډالۍ په لاس په دغه شیبو کې پښتونخوا ریډیو کې د ډیر محترم انصار خلجي صاحب سره ناسو د چا نوی کتاب د لولکو په اتڼ کې چې اوس په مارکیټ کې موجود دی موږ سره فرزانه زموږ د ټرانسجنډر په نمایندګۍ باندې ډېر تکړه فکر چې ډېر کار کوي هغو هم ناست دي ملالۍ اختري د بھائی کمیونټي په نمایندګۍ باندې دا موږ سره ناست دي دغسې باباجي موږ سره د سکھ کمیونټي په نمایندګۍ باندې او دغسې سبحان موږ سره موږ به ورته وایو چې د مسلمان کمیونټي په نمایندګۍ باندې ناست دی انصار صاحب به موږ ته خپل د نوي چاپ شوي کتاب نه داسې کلام وایي چې په هغې کې به د بین المذاهب هم آهنګۍ یا د انټرفیت هرمني په اړه باندې خبرې اتري ځکه چې موږ په دغه باندې یقین ساتو چې حقونه د هر یو که په هر بل باندې هم ګران شي نو شته څه اندازه چې څومره ښکلی به جهان شي او توبه ربه توبه خو بیا هم څه به دې تاوان شي د دې ځمکې په مخ که چېرې هر سړی انسان شي انصار صاحب تاسو به راسره څه راشریکوئ صحیح ده چې تاسو ښه په تسلۍ باندې راواړوئ باباجي که تاسو په لنډو ټکو کې کومه خبره کول غواړئ هغې پورې تاسو هغه شریکه کوئ ډېره ښه خبره ده نن هم چې کوم دی دا قسم پوهیان شته دی چې هغه نن هم په پښتو کې چې کوم دی کتابونه لیکي او پښتو چې کوم دی پرمختګ کوي او خلک چې کوم دی ستاسو غوندې کې شعر شاعري پکې دي نو دا یو ښه خبره ده او پکار ده چې دا کم کتاب تاسو راکړئ زموږ به هم کوشش وي چې موږ هم ترې نوې څه ووایو سمه ده خوشحاله اوسئ سبحان صاحب یوه خبره تاسو هم راشریکه کوئ د امن پاره چې کوم زموږ شعرا دي د هغې کوم کردار دی هغه ډېر زیات قیمت لري او انصار صاحب چې کوم ټاپک اوس موږ ته بیانوي هغې کې چې کوم بین المذاهب باندې خبرې کوي نو دا د ټول انسانانو لپاره د ټول چې کوم پاکستانیان دي د هغې لپاره یو امن پیغام دی راځئ چې معاشرے کې امن پھیلو صحیح تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کے اولاد ہے انسان بنے گا ملالی آپ نے جو بھی شیئر کرنا ہے لاسٹ جو شعر آپ نے وہاں پہ ہمارے ساتھ شیئر کیا اگر وہ ہے یا جو بھی ہے آپ کا پیغام اے دنیا والوں وحدت کا خیمہ تان دیا گیا ہے غیریت کی نظر سے ایک دوسرے کو مت دیکھو تم سب ایک ہی درخت کے پھل اور ایک ہی شاخ کے پتے ہو و دنیا زمنګ یو شریک کلی دی زمنګ په کلي کې شر مه جوړوئ فرزانه تاسو که کومه خبره شریکول غواړئ سر چې کوم کتاب هغه کړی دی کوم د مذهب هغه دی پکې نو زه وایم چې دا زموږ دپاره یو پوهه ده او زموږ د نسل دپاره یو پوهه ده چې ټول انسانان دي مذهب سم نشته ټول انسانان راځي دي دنیا ته او هغه ته مذهب بعد کې ملاویږي صحیح ډیره مننه کومه په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی خوبي څه ده چې میوه نه لري څه که په قد باندې چینار شي سړی ښاغلی انصار صاحب مننه ستاسو د ټولو افسر دې کتاب کې خو نور زما خیال دی چې ډېرې داسې خبرې دي جی چې دا کم ټاپک باندې دا خبره وکړه نو هغې طرف ته هغه ته اټریبیوټ کولی شي هغه د هغې ته کنټریبیوټ کوي جی خو دا ماته یو شعر رایاد شو سردار صاحب په موجودګۍ کې نو دا غزل دی چې په خدای که څوک هم په جانان مین دی په خدای که څوک هم په جانان مین دی دلته خو هر سړی په ځان مین دی واه 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 خدای که څوک هم په جانان مین دی دلته خو هر سړی په ځان مین دی او د غریب مینه خو ډوډۍ سره ده ای های د غریب مینه خو ډوډۍ سره ده دهقان مجبور دی چې په خان مین دی واه جی واه او شعر هغه دا دی چې په کلیسا جومات خو ټول مین دي په کلیسا جومات خو ټول مین دي داسې څوک شته چې په انسان مین دی واه 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 ډېر ښه شعر دی جی په کلیسا جومات خو ټول مین دي داسې څوک شته چې په انسان مین دی او هغه چې هر څه یې پتا بېللي هغه چې هر څه یې پتا بېللي انصار تر اوسه په تاوان مین دی واه واه او هغه یو زما استاد چې کوم شریک عادت دی چې په ګرځېدو والا چې انصار دا سړی د کار سړی دی انصار دا سړی د کار سړی دی چې په وریځ او په باران مین دی واه 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 ډېره زیاته مننه کومه سلیم راز صاحب وایي چې سفر یې تل د مینې سفارت دی زه د هغه قافلې نماینده یم سرحدونه مې نظر کې نه ځایږي د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم باید چې په دغه نړۍ کې موږ د دې خاورې د بچي په حیث باندې انسانیت دپاره کار وکړو ښاد آباد او بریالي اوسئ